د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو په یو خبري ناسته کې خبريالانو ته ویل په یو شمېر ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د دولت ضد وسلوالو لوري په ډېره بېرحمۍ سره وهل کیږي. دوی زیاتوي چې د دې ولایت له نیمایي زیات ځنګلونه د دوی له واکه وتلي او د منځتلو تر جدي ګواښ لاندې دي. چارواکي زیاتوي یا د ستونزې له امنیتي او ولایتي ادارې سره شریکه کړې خو لا یې په اړه عملي ګام نه دی پورته شوی. د دولت مخالفین دي خصوصا په شیرزادو کې هغلته چې قانون شتون لري په طبیعي توګه باندې د ځنګلاتو ساحې لاندې قانون شتون لري او دوی په ډېر بېرحمانه ډول سره قطع کیږي. چون تاسو ته بهتره معلوم ده چې هلته د دولت حاکمیت کم دی یا نشته دی. معمولا د دولت مخالفین دي چې په نامنو سیمو کې یو شمېر ځنګلات قطع کوي. زرګونو ته نږدې مکتوبونه او هغه اطلاعیې موږ لیږلي دي خو په دې برخه کې چې امر لازمي امر اقدامات به نه شوي. د کرنې ریاست چارواکو چې د تیر مالي کال د لاسته راوړنو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول ویل په دغه کال کې د ساختماني پروژو اصلاح شوو تخمونو باغدارۍ او مالدارۍ په برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لرلي او راتلونکي کال به د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د څه باندې 2 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د کرنې په برخه کې ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي. د بیسود ولسوالۍ د اډې فارم په ساحه کې د ګودامونو لپاره سلطنت ډیجیټل ترازو او اړوند ساختمان چارې جوړې شوې دي. د اډې فارم په ساحه کې 10 بابا ګودامونو دپاره د احاطې دیوال جوړ شوی دی. د ننګرهار په ټولو 22 ولسوالیو کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه په 14,000 بزګرانو باندې ویشل شوي. ننګرهار د کرنې ریاست او خصوصي سکتور له لورې سږ کال څه باندې 2 میلیونه په شاوخوا میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي. سږ کال پلان کې ده چې انشاءالله د خوږیاڼو، شیرزاد، رودات، اچین، کوټ په ولسوالۍ کې او چاپیار ولسوالۍ کې د 22.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت او د ننګرهار کرنې ریاست له لورې د زراعت په برخه کې مختلفې پروژې چې په دې کې سربندونه، په دې کې سړې خونې، کوچنۍ سړې خونې، د بسته‌بندۍ مراکز، اصلاح شوي تخمونه، د باغدارۍ اړوند باغونه به جوړیږي. په ورته وخت کې ولایتي اداره هم یا د ستونزه مني او زیاتوي چې اړوند مسؤلینو ته د ځنګلونو وهلو د مخنیوي سپارښتنه کړې. د ولسوالۍ مسؤلینو ته سپارښتنه هم کړې ترڅو د ځنګلونو د بیا راژوندي کولو په برخه کې د کرنې مالدارۍ ادارې د استازو سره همکاري وکړي او ترڅنګ یې د ځنګلونو د پرې کوو هر ډول مخنیوی وکړي. په دې برخه کې ځینې کارونه شوي دي خو ستونزې شته دی. موږ هڅه کوو چې ستونزې له منځه یوسو. د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې په 15,000 هکتاره ځمکه کې طبیعي ځنګلونه شتون لري چې نیمایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.